د اواز د خیبر مرخیله د بي ټولنې کتونکو او اورېدونکو زموږ د ملګریو دا فرمایش ته لکه څنګه د موږ سره اوس مجبور صاحب موجود دی، دا یو عبداللطیف مرخیل صاحب دی، بسپل افریدي صاحب دی. نو دغو ملګرو فرمایش باندې موږ اوس عبداللطیف مرخیل افریدي صاحب ته درخواست کوو چې موږ سره یو کلام چې کوم دی د مینهوالو لپاره وړاندې کړي. والا دا وایي چې تاسو مینهوالو د خوښې وړ وګرځېږي. نو کلام مرخیل افریدي صاحب پیش کړه. زه به یو زوړ زوی یا ویایم ځکه چې نوی مصروفیت دی. نه زړېږي زوی نه وایه ارشاد. نو وایي چې لویه خدایه دومره ولې بدقسمت یم، لویه خدایه دومره ولې بدقسمت یم، زه پښتون یم ارزان ځکه په قیمت یم. ډېر ښه ډېر ښه. او زما وینې تل جامونو کې خرڅېږي، زما وینې تل جامونو کې خرڅېږي، لا تر اوس هم ناخبر د حقیقت یم. ډېر ښه. او د شهید په نوم بچي زما قتلېږي، د شهید په نوم بچي زما قتلېږي، مشهور په درج جهان په شرارت یم. ډېر ښکلی. ډېر ښه. د شهید په نوم بچي زما قتلېږي، مشهور په درج جهان په شرارت یم. او نه مې کار نه مې روزګار شته چې یې وکړم، نه مې کار نه مې روزګار شته چې یې وکړم، تل روان د جنگ میدان ته په جرأت یم. او ډېر ساده یم لا تر اوسه نه پوهېږم، ډېر ساده یم لا تر اوسه نه پوهېږم، په خپل منځ کې د یو بل نه په نفرت یم. او ربه بچ مې کړې د اور د جهنم نه، ربه بچ مې کړې د اور د جهنم نه، په امید کې کمرخیل دی د جنت یم. لویه خدایه دومره ولې بدقسمت یم، زه پښتون یم ارزان ځکه قیمت یم. کمرخیل صاحب ډېره مننه. ډېر ښکلی کلام دی. ډېر ښه ډېر زبردست.